بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، استاد قربا مراد علی سرکانی استاد په خدمت کې د یو نوی پروګرام سره حاضر دی. قدرمنو کتونکو، نننی پروګرام کې ما سره نوجوان قیادت محمد عدنان صاحب ناست دی، د چا تعلق چې د پاکستان تحریک انصاف سره دی. ریسنټلی اوس چې څنګه دغه سیاسي ماحول بیا ګرم شوی دی، په دای کې د صوبایي اسمبلی یا د صوبایي خیبر پښتونخوا چې کوم اسمبلی تحلیل شوی د هغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف غړي کوشش کوي چې د پاکستان تحریک انصاف ټکټ ترلاسه کړي او د هغې په ذریعه باندې د عوامو خدمت وکړي. په هغې کې یو محمد عدنان نوجوان قیادت هم دی چې هغوی هم د پاکستان تحریک انصاف د PK51 دپاره د ټکټ دپاره خپل درخواست ورکړی پارټۍ ته. محمد عدنان صاحب لومبی تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني قدرمن شه. زه ستاسو د نیوز چینل والے شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او زما اواز د عوامو ته رسوئ. مننه، شکریه. عدنان دا راته ووایه چې لومبی تاسو پاکستان تحریک انصاف کې کله شمولیت کړی او سیاست ته چې راتلی نو ستاسو سوچ څه او جذبه مو څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما چې کوم دی په 2010 کې زه په پېښور کالج کې وم او ISEP کې ما شمولیت کړی انصاف سټوډنټ فیډریشن تنظیم و په هغې کې. نو په دې جذبه راغلی وم چې عمران خان د سټارټ نه کرکټ د وختونو زموږ خوښ و، ځکه چې زه هم خپله یو سپورټسمین وم. نو د کرکټ د وختونو زما عمران خان خوښ و، خو چې بیا هغه میدان ته راووته او د هغه کومه ناره وکړله نو هغه د چې کوم د هغه سوچ و په هغې باندې مونږ دغه مرګتیا وکړله. پاکستان تحریک انصاف کې په کومو کومو عهدو پاتې شوي؟ مراد بهي پاکستان تحریک انصاف کې زه انصاف سټوډنټ فیډریشن کې په 2010 کې پاتې شوم، په هغې کې په عهدو وم. بیا په 2011-12 کې یوت وینګ تنظیم جوړ شو، نو زه پکې د PK49 چې کوم دی صدر وم. بیا د هغې نه بعد په 2013 کې نه بعد یوت وینګ جوړ شو، نو د تحصیلي کاټلنګ صدر وم. بیا پکې په ضلع کې پاتې شوی وم سپورټ سیکرټري یوت وینګ کې. نو په دې عهدو پاتې شوی یم په تحریک انصاف کې. صحیح ده جی. سیاست نه علاوه هټ کر تاسو سماجی کارونه یا جرګې ننوات یا نور داسې پلایي کارونه څه څه کړي دي یا یو تنظیم ستاسو پلایي د هغې حوالې سره موږ ته لږ ووایئ. مراد به سیاست نه هټ کې زما والد صاحب صوبیدار میجر ریټایرډ محمد شیر چې اوس وفات شوی دی، هغه به د مخکې نه کول او د هغه په نوم ما یو ټرسټ هم کولاو کړی دی، شیر ویلفیر ارګنایزیشن دی. تاسو ته پته ده د هغې پنشنې زما ورونه دي او مونږ خپلې پیسې راغونډو روژه او غټ اختر. په روژه کې چې کوم دی مونږ پیکیجونه الو او د غریبانو کسانو باندې تقسیمو. په غټ اختر کې مونږ د خپل وس مطابق څاروي راولو غریبانو خلکو له ورکو، هغې په خپله باندې د هغه کې داسې نور هم چې څه د وسه کېږي. زیاتتر زما والد صاحب ایجوکیشن ډېر زیات خوښ و، نو په مختلفو ځایونو کې غریبانو خلکو سره په ایجوکیشن باندې مونږ کارونه کوو. او جرګې ننواتې شکر الحمدلله زموږ کلي کې یو تنظیم دی از هیل ویلفیر ارګنایزیشن، هغې زه ډېر ښه ګروم کړی یم او د وړوکوالي نه تنظیم سره زه یم. نو په کلي علاقې کې چې داسې وړې وړې مسلې نو هغه تنظیم زموږ مشران هم شته، مونږ هم نو هغه کوو. ښه جي. تاسو ریسنټلی اوس یو درخواست ورکړو خپل د PTI چې کوم پارلیماني بورډ دی هغوی ته د PK51 د صوبایي ممبرشپ دپاره څه سوچ دی ستاسو د هغې دپاره، څه سټریټجي ده، څه پالیسي به کوئ، روان لای عمل ستاسو څه دی او په مسایلو مو نظر څنګه دی؟ مراد بهي ما مخکې په 2015 کې بلدیات الیکشن او د پوره پاکستان کې ټول نه کم عمره لږ زه وم چې ما کارډ نوی جوړ کړی و شهادتي کارډ او ما ته PTI ډسټرک ټیکټ میلاو شوی. ما الیکشن کړی په ټایم کې. اوس دې ټایم کې ما دپاره دا ډېره خوشحالۍ خبره، مونږ غریبانان خلک چېرته مونږ MPA چېرته پېژنده او مونږ د MPA سیټ ته اپلای دا مونږ سوچ هم نشو کوي. خو دا سوچ مونږ له عمران خان راکړه او زه په ډېر زیات خوشحاله یم چې نن زه لړم او ما د PK51 د MPA سیټ دپاره اپلای وکړله. نور د پارټۍ د مشرانو چې کومه فیصله وکړه هغه به ما مخکې هم تسلیم کړې ده، کو 2013 کو بیا 2018 کې کو اوس بلدیات الیکشن وشو چې پارټۍ چاله ټیکټ ورکړه انشاءالله به زموږ په شریکه مشري. او ما دې دپاره کړی چې کاټلنګ کې زه وړوکې رالوی شوم او ما ته پته ده چې د کاټلنګ مسایل څه دي او بیا سپیشلی ما ته د ورکر او د خپلو تنظیم د ملګرو د دې او د علاقې د دې مسایلو نه زه ډېر ښه خبر یم، ځکه چې زه لاندې سطحې نه په دې کې رالم. نو انشاءالله ډېر ښه سوچ مې دی او بیا دا یو خبره ایډ کول غواړم چې خدای دې هغې کس له ټیکټ ورکړي د پاکستان تحریک انصاف مشري دي، خدای هغې کس له ورکړي چې په کم کې زما د تحصیلي کاټلنګ د عوام خیري
او زما تحصیلي کارت لنګ ته پیدا راوړلی شي خدای دې هغه کس له ټیکټ ورکړي خدای دې هغه کس کامیاب کړي نو انشاءالله چې پارټۍ کومه فیصله وکړله هغه به زموږ په شریکه د تحصیلي کارت لنګ مشري عمران خان هم دغه یو ویژن دی دغه یو سوچ دی او ریسنټلی هغه یو خبر په خپله باندې هم چې کوم دی نو شایع کړی و چې یاره را روان چې کوم الیکشن دی په هغې کې به زه په خپله باندې فیصلې کوم ټیکټونو د هغې حوالې سره او دی هم ویلي چې زه به نوجوان قیادت مخې ته راولم زیاتره ټیکټونه به نوجوانانو له ورکوم د خپل چیرمین نه څومره د دغې حوالې سره چې کوم دی مطمئن یې مراد بی خان صاحب چې کومه خبرې کړې دي نو هغې کوالټي ته وګورئ نو زه نه زیاتي مې ما 2010 نه سټوډنټ لایف نه زه په پی ټي آی کې بیا ایجوکیټډ شکر الحمدلله ما ماسټر ان هیلث اینڈ فزیکل ایجوکیشن کې کړی دی او د حلقې نم خبرې او د پی ټي آی سره ینګ یم ما نو چې کوم خان صاحب کوم आवाज کړي نو پاغه باندې شکر الحمدلله زه پورا خېجم بیا زمونږه سینیئر منسٹر او ریجن صدر عاطف خان چې کوم په جلسه کې ویلو چې خان صاحب نظریاتي کارکون ته ټیکټ ورکې نو ان شاء الله پاغي چې کوم ډیماند دی د پی ټي آی نو پاغه باندې زه پورا خېجم نور د پارټي فیصله دا غو ماته منزوري چې پارټي چاته ټیکټ ورک نو ان شاء الله غو زمونږه پارټي فیصله باندې بلبې کی عدنان خان دین وړاندې تاسو داسې قسم چې خواهش مونږ نو لیدلې تاسو ظاهر کړو چې زه به الیکشن کوم عام ولس ته هم پته نه وه एकदम تاسو یو سرپرایز ورکو په سوشل میډیا باندې چې کوم ډېر زیات هایلایټ شو تاسو هغه پکچر کوم چې تاسو درخواست ورکوئ نو دومره هلکان چې کوم دي د پاکستان تحریک انصاف یوت پکې ډېر زیات دی د هغوی څه کنسپټ دی ستاسو حوالې سره مراد بھائی مخکې په 2013 کې توفیل انجم اپلای کړی وه مونږ سره ملګري په 2018 کې ماته اوس هم یاد دي چې په مردان کې مونږ اپلای کول او ماته توفیل انجم وی چې ته ما پسې بیک اپ کې کاغذونه جمع کا بالکل ما اپلای کړی وه خو بیا نورو ملګرو هم کوله نو ما وی چې او زه ما دا ټیم لا نه دی نو زه په بیک پورټ باندې رالم په 18 کې ما نه وکړی په بلدیات کې ما ته مشرانو ویلو خو ما دا ګڼل چې حق د زرشاد دی ځکه چې دغه قربانۍ شته تحصیل الیکشن هم کړی و دی نه مخکې نو هغه ټیم کې زه سټیپ ډاون شوی په دې وجه هم اوس هم نور ملګري هم خواهش لري او ما ته دا ښکاري چې په دې حلقه د حلقه چې چینج شوه نو زمونږ ډیر زیات خاندان چې کوم دی هغه په دې حلقه باندې دي او خالص علي غم خاطر ډېرې مونږ په دې طرف کړي دي نو خواهش مې ظاهر کړی دی ما ته ښکاري په سوشل میډیا به تاسو مینه چې زه ینګ یم او ډیر زیات ینګ هلکان زما په دې فیصله چې ما دا اپلای کړی ډیر زیات خوشحاله دي او ان شاء الله تمه لرم چې به ما دا ینګ هلک او تحصیلي کارت لنګ خلک په زما سپورټ کوي دا راته ووایه ته په خپله باندې په کارت لنګ کې پاتې کېږي د کارت لنګ په مسایلو هم ستا ښه جوور نظري د یو مشر کس مطلب مې دا دی چې لکه هغه اولډ ایج والا کس هغه ایم پی جوړېږي او ته یو ینګ کس که ته ایم پی جوړ شي نو په مسایلو نظر څنګه دی او دغه مسایل د حل کولو دپاره ستا څه سوچ دی مراد بھائی زما خپل ځاني دا دی هره پارټي ځکه چې د سیاست زم چې مشران زمونږ په سر لاس کې دي او ینګ هلکان رامخې کي ځکه چې دا اسان کار نه دی په حلقه کې ګرځېدل د حلقې مسایل چې کوم دي دا بیا په مختلف دفترو کې ډسکس کول نو دا د ینګ هلکانو کار دی او انشاءالله چې زه خپله حلقه په دفترو کې هم ډیپینډ کوي شم په دې هم پوهېږم چې په افسر سره په کومه طریقه خبرې کوي او په دې هم پوهېږم چې د هغې نه کار څنګه رایستل دي او بیا د حلقې تاسو ته مو چې ما ډېر ټایم په خپل کلي کې تېر کړی دی نو ما ته د کارت لنګ د کوسې د هرې مسلې پته ده او انشاءالله کو الله موقع راکړله نو خپل کوشش په کوم چې د کارت لنګ سانه مسایل دي په دې کې زه خپل کردار ادا کوم او د حل کېدو کوشش یې وکړم ذهن کې د څه میسج دی څه پیغام دی هغه ورکول غواړي هغه هم لږ ووایي ذهن کې مې دا یو میسج دی چې د کارت لنګ سان عوام دي هغې ته هم زما ریکویسټ دی چې تاسو دواګانې وکړئ چې خدای پاکه د تحصیلي کارت لنګ داسې کس مشر راولي چې د علاقې ته پکې پیدا وي داسې نه چې د هغه ذات ته پکې پیدا وي او زما د زړه خواهش هم دا دی خدای پاکه چې هغه کس کامیاب کړي چې زما د تحصیلي کارت لنګ پکې مطلب پیدا وي د تحصیلي کارت لنګ پکې خیر وي هغه کس مه کامیابی چې د تحصیلي کارت لنګ پکې پیدا نه کو هغه زما د لاس نه تحصیلي کارت لنګ ته پیدا ورسي نو خدای دې ما ته دا اختیار راکړي زما د لاسه نه رسي پیدا نو خدای دې ماله هېڅ چره دا اختیار نه راکوي او نور خدای دې هغه وکړي چې څه کې د تحصیلي کارت لنګ خیر وي ډېره مننه عدنان خان قدرمنو کتونکو عدنان چې کوم دی نو هغه یو نوجوان دی او بیا چې کوم دی نو کوالیفاید کس دی ایجوکیټډ کس دی او د ده چې کومه موږ ماضي وګورو نو ماضي هم د ده چې کوم دی نو بالکل هغه پاکه ده د کرپشن نه د داسې بدعنوانو نه چې په هغې په وجه باندې عام ولس چې کوم
کوم نه یو انسان نه خوښوي یو سیاسي مشر نه خوښوي او د هغې نه علاوه دوی خپل سماجي کارونه هم کوي دوی خپل یو پرایویټ هسپتال هم چلی د خلد حوالې سره دوی عوامو دلته خدمت کوي او دغسې نور هم بلا فلاحي کارونه کوي د د درخواست ورکولو نه پس د د اپلای کولو نه پس د کارلنګ چې کوم یوت دی هغه هم پر امید دي چې دغه یو نوجوان قیادت مخې ته راشي هغه MPA جوړ شي هغه د صوبایي اسمبلی ممبر جوړ شي نو په صحیح توګه باندې به د عوامو ترجماني هم کیږي او خدمت به هم کیږي امید لرم چې دا نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي اجازه ترې اخلم د الله په امان